الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا كفوا له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكنوز لأنفسهم فتركوها كما هي انتہائی قابل قدر اوریدونکو محترم مسلمانانو رونو دا اللہ رب العالمین دا کتاب عزیزنا یو آیات کریمہ دا سورہ آل عمران ما اولستو الہ العالمین پا دی آیات مبارکہ کی اشارہ کئی آغا مسئلے تا چاغا مسئلہ دا بعض بعد الموت دا اللہ کریم سر دا پیشے دا ہر ساعتو ہر ورځو او ہر شپه دا انتہائی قیمتی دا او د دې قدر بحاله انسان تورشي چې کله دا شپه او دا ورځ د انسان نواغستې شي یعنی انسان وفات شي بیا به د سره د قدر راشي
عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ زپاغ رزبانی دیر خپیمانا و پریشان شم چې کم ورځ په ما باندې تیر شي او پای کې زما نیک اعمال د مخ کې ورځ نه زیات نشي دا انتهایی د افسوس او د غم زما د پاره وګرځي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتون دی اکثر خلق تاوان کی پریوتل تاوان کی دی یو الصحتو دویم والفراغ بہترین صحت اللہ ور کی خدا انسان د دې صحت قدر او د دې شکر ادا نکی په هغه طریقه باندې استعمال نکی چې په کومه طریقه د دې شکر ادا کول دي والفراغ قیمتی اوقات قیمتی سرمایہ اللہ کریم ورکی او دې سره داغه د فراغت قدر نه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدعا کولا اغبوی اللہم لا تدعنا فی غمرت اللہم لا تدعنا فی غمرت ولا تاخذنا على غرت ولا تجعلنا من الغافلین اے زما ربا مفرد منگ لرا پا سختائی کی منی و منگ لرا پا غفلت کی اللہ منگ دا غافلینونا اللہ مگر زوان اللہ کریمہ منگ پا سختائی کی اللہ مفرد دا او ربی کریمہ منگ پا غفلت بانی اللہ مرانی واجی منگ غافلیو اللہ کریمہ منگ غفلت نہ بچ کے ولا تجعلنا من الغافلین او مگر دے منگ لرا دا غفلت کو ان کنا زکا کلچی و انسان زڑ غافل شینو دا دعا لا رب العالمین بیانا قبلی غفلت پا انسان کل رازی چی دا زڑ دنیا تا مکمل مائل شی دا اللہ رب العالمین دا عبادت دا سرا وقات نہیں دا اللہ کریم دا رضا دا پارا دا سر وقت نہیں مال پر صحیح طریقہ لگی نہیں جون پر صحیح طریقہ لگی نہیں دا یو سکنڈ دا سر احساس اشترے نہ دا بل سکنڈ دا سر احساس اشترے بلکہ لکہ دا عبس و تیری گی اتا غفلت ہوئی او سوف ترا اذن کشف الغبارو سوف ترا اذن کشف الغبارو افرس تحت رجلک ام حمارو انسانا پتہ بتو لگی چی کل ساد در نوتو بیا بگور پویشی و بیا بستا غفلت چی کمونو طالب فائدہ در نکی نن زان دا غفلت دا خوب نرائیخ کا پورتش غافل خوب دی ولی زنگوی پورتش غافل خوب دی ولی زنگوی وقت صبح دم دے رب رازونا قبلوی انسانا پاسا در رب دربار نتا تواز رازی ادعونی استجب لکم انسانا اللہ و ایمانو غوالز استعدوا قبلو ما انسانا کتد دنیا دربار نمایوسی نا امیدئی اللہ و انسانا زمان دربار نام نا امید کی گا اللہ تقنتو من رحمت اللہ زمان رحمت نا منا امید کی گا دا اللہ کریم دا دربار نواز راجی انسانا حل من مستغفرین فاغفر لها انسانا سوک بخنی طلبگاری مانا اغواری چی اللہ ویزو تبخن وکم سوک طلبگار دا بخن اشتری اللہ وی چی زور تبخن وکما و افسوس انسان پا غفلت کے دے غفلت پا خوب کی ادا دے او دا اخفل اوقاتو دسر احساس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دعا کولا
اللهم انی اسألک صلاح الساعة والبرکت فی الاوقات. اے زما ربا مالا زما دا اوقات زما دا پر اللہ بہتر ہو کر رہے. اللہ مالا پکی برکت واچے جز نیکا مال پکی حکم ذکر بدو نزان بچ کم نیکا مال پکی حکم دا زما دا پر برکتی. ددی جون قدر د شپې او د ورځې قدر انسان سره په رمضان کې پیدا شي. ادارس دومره اوږده شو دومره ټیم پاتې دی ځکه اوقات د الله په دین کې تیریږي ځکه برکت پکې راشي. او بغیر د روزي نه وګوره وی اوس چې د نصار شوی دغه ماسپخین شوی د جون قدر او د زندګۍ احساس به هله در درشي چې انسان اتورو خاورو کې دی بالغ شي. بابا عبدالرحمن وی زمار اختیاب حل در تیاد شی زمار اختیاب حل در تیاد شی چی دیو دیوال مخبل تدشاشی. انسان بیا با خبر شی بیا با پوی شی خو بیا با تالستا غفلت گوری بیا فائدہ در نکی. دیو جنا قرآن بار بار ترغیب ورکی تابدار تا عنیبو الى ربکم واسلموا غاړه کی دی الله تعالی وګرځي ځکه چې سبا داو نه وای چې ما ته پته نه وا سبا داو نه وای چې الله زب غفلت کیو ما الله ز خبر نو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی الایام صائف اعمارکم فخلدوا صالح اعمالکم. دا شپه ورځ چې کوم دی داستا صحائف تی داستا یو عمل نامه دا نو دی کی هغه سوکا چې پاغه سبا ته په استعمال نشي. حسن بصری رحمه الله فرمایي ابن آدم انما انت ایام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. اے دا آدم بچیا ته مرکب د دې شپې او د دې ورځو نه چې واورستا کمیږي 13 شوا پدی پوهه شا چې عمر دې کم شو. شپه دې تیر شوا پدی پوه شوا چې شپه می په عمر کې کم شوا. امام سیوطی رحمه الله یو روایت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ورځ انسان ته आवाज کوي ابن آدم اے د آدم بچیا اے د آدم بچیا من استطاع يعمل خيرا فليعمله. څوک چې د نیکو د ښه کارونو طلبګار او شوقین وي هغه د نیک عملو کی فإني غیر مکرر علیکم ابدا زګور تر قیامت بیرته ناراضما. اومدک نن ورځوم چې راغلم پتا باندې که خدای را کی وکړل خو ستا شکر به ادا کم او زه به تاسو سره سبا دای خبر لدر کم او که انسان بد را سره وکړل فإني غیر مکرر علیکم ابدا زګور بیرته ناراضما. د سیملویم چې واپسی می بیا ګوره نشته دی اومدک کوم چې لاړم او راغلم پتا باندې. امام قرطبی تذکرہ کی روایت راوړي رز انسان ته ابن آدم انا خلق جدید اے دا آدم بچیا زخو یو ملمر عالم ستا خواتا او ملمه چې د چا خواله ورشي نو عزتمن انسان هغه دی چې ملمه ته د ملمه په نظر وګوري. رضو اے انسانا زخو ستا ملمه یما ما سر هغه معامله وکا چې د ملمه سره پکاري ملمه خلق نه خفه کوي د ملمه خلق قدر احترام کوي. رضو اے انسانا زستا ملمه يم نیک اعمال وکا د بد اعمالو نه ځان وساته ځکه په نیکو اعمالو زه خوشالېږم په بد اعمالو زه خفه کېږم. کبد را سره وکړل یاد ساته ملمه وګوره خفه کی او داسې ملمه يم چې فإني غیر مکرر علیکم ابدا بیرته ناراضما. ما چې کوم آیات لوستل دي اتفاقی د آیات راوړې دو دي کوم الله فرمایي فکیف اذا جمعناهم لیوم پس رنګ حال وی کله چې جمع کوم دل راغ او رضتا لا ریب فی چې نشته شک دا غرضی پراتلو کی ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. او پورا ورکړي شي
هر نفس تا بدل دا سو کسبت چې د کړی دي د نفس کړی دي وهم لا یظلمون او پدې به هیڅ قسم ظلم نکړي شي وهم لا یظلمون او پدې به ظلم نکړي شي الله و انسان عمل له اعتبار دے تابدو له اعتبار دے چې سدي وکړل خدي وکړل خو یا ساته سبب ګورې چې بیا خپنئ الله رب العالمین دی ما او تاسو له هغه عمل او توفیق چې پاغه رب راضي کیږي اخر دعوانا یا الله ګناهونه معاف کړه صلی الله تعالی